آیا تاسو غواړئ چې د ژور خفګان او ستونزو او مشکلاتو څخه بچ شئ؟ آیا تاسو تر اوسه پورې داسې کومه فارموله او طریقه نه ده پیدا کړې چې د هغې په ذریعې باندې تاسو د خپلو مشکلاتو او خفګانونو علاج وکړئ؟ نو که چیرې تاسو د خپلو ستونزو او مشکلاتو او د ژور خفګان علاج کول غواړئ، نو په خپل ژوند کې دا یو څو کارونه عملي کړئ. اول، رښتینې توبه ایستل او الله تعالی ته رجوع کول. دویم، ډېر زیات استغفار ویل. دریم، د قرآن کریم تلاوت په تدبر سره کول، که څه هم لږ آیاتونه وي. څلورم، لمونځ آرام په توجه په اطمینان او د زړه په حضور سره کول. پنځم، د سحر او ماښام مسنون اذکار ویل. شپږم، په الله تعالی باندې توکل کول. اووم، په کارونو کې استخاره او مشوره کول. اتم، د الله تعالی په قضا او فیصله باندې رضا کېدل. نهم، د صالحانو او نیکانو خلکو سره ناسته او ولاړه کول. لسم، د والدینو په اطاعت، خدمت او احترام سره د هغوی دعا ګټل. یولسم، د غریبانو، یتیمانو، کونډو او اړو کسانو سره مرسته او لاسنیوی کول. دولسم، ډېرې دعاوې کول. دعاوې کول. کونډو او اړو کسانو سره مرسته او لاسنیوی کول. دولسم، ډېرې دعاوې کول. دولسم، ډېرې دعاوې کول. د غریبانو، یتیمانو، کونډو او اړو کسانو سره مرسته او لاسنیوی کول. دولسم، ډېرې دعاوې کول. دولسم، د غریبانو، یتیمانو، کونډو او اړو کسانو سره مرسته او لاسنیوی کول. دولسم، ډېرې دعاوې کول. دولسم، ډېرې دعاوې کول. او لاسنیوی کول. دولسم، ډېرې دعاوې کول.